کې ماله یو هلک دغه راوړه ما ته ویې راشه دا وګوره د موبایل کې دا ستاسو څه ویډیو وی دا وګوره نو یو سړی تللی دی کراچۍ ته هارټ سپیشلیست ته د زړه ډاکټر لا هغه ښکاري په هغه شي کې مریض باندې د ټیک راغلی دی نو په دوه درېو کسو یې بوتلی دی او ډاکټر ته په کرسۍ کې هم ښایي چې په دوه درېو کسو یې نیولی دی ډاکټر ولا لومبې دقسې ښایي الله سره واغېستو په دې نه به دی ولا کېښود او چې دلته یې ولا لاس کېښود ډاکټر سر داسې یو ساتې وویل مریض پاتې شو دا چا چې زړه او د زړه د سپیشلیست ډاکټر دقسې ګوتې پرتې دي په کرسۍ کې داسې لاړ او هغوی ورته کړې نه ګوري چې ډېر ډاکټران راغلل ویې کتل ساتې وشو ځان نشي بچ کولی دا بادشاه ځان نشي بچ کول عالم ځان نشي بچ کول مقتدي ځان نشي بچ کول د امریکې او د اسرائیل او د انډیا او د روس بادشاه ځان نشي بچ کولی ښکلې ځان نشي بچ کولی د مرګ نه ښځه نشي بچ کولی بوډا نشي بچ کولی ماشوم نشي بچ کولی کوم ټایم چې راغی بس ابهی او په دې زمونږ ایمان دی د مارونو ګوره مرګ ټول خلک مانی خو ایمان پې نه لري مونږ منو ایمان لرو ایمان څه ته وایي ته به وایې چې ټول ایماني د ایمان پکې څه معنا ایمان دې ته وایي مونږ وایو چې دا مرګ خدای راولي بانه وله جوړه کړي چا له ټوخۍ بانه کړي چا له تبه بانه کړي چا له کینسر بانه کړي چا له ګولی بانه کړي چا له اکسیډنټ بانه کړي خو مرګ الله راولي چې د الله خوښه نی شل ډزه وله جوړېږي به او چې د الله د طرف نه په لاره به روان یې ډس پرو به دي او سا به دې وښیي مونږ وایو مرګ الله راولي او دا نور څیزونه باني دي او اسباب دي دا زمونږ ایمان او کافر څه وایي هغې وایي نه ګولی مړ کړه تبې مړ کړه هارټ اټیک مړ کړه که فلانکي ډاکټر له ترې بچ شوی به که دا ګولی نه وه خلاصه شوې بچ شوی به که دې سړک ته نه وتی نو اکسیډنټ به نه شوی بچ شوی به مونږ څه وایو مونږ وایو دا به خامخا دې ګولی له رسېده دا به لازمن دې سړک ته راوتېده دا به لازمن که ډاکټر له رسېده او که نه رسېده دا سا به ترې خامخا وته دا زمونږ ایمان دی زمارو نو ژوند د خدای په اختیار کې دی مونږ که دنیا ته راغلي او په خپله خوښه نه یو راغلي او مرګ د خدای په اختیار کې دی مونږ چې له دنیا نه ځو په خپله خوښه نه شو تللی یعنی هر چا به دا خوښه وه چې مدینه منوره کې زه مسلمان یم او د ایمان په حالت کې په مدینه منوره کې په دا ریاض الجنت کې په دا مانځه کې رانڅوي چې مدینه منوره مې او بیا د مدینې جومات مې او ریاض الجنه مې او مونځ مې هر سړی به دا خوښ هر سړی به دا خوښ کړي چې کافر سره جنګېږم او ښه ډېر مې کوتره کړی او بیا د هغه د لاسه شهید شه لیکن دا د چا خوښه نه ده هیڅ چا خوښه نه ده حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه به فرمایل اوهو بلا جهادونه مې وکړل لیکن د عامو خلکو غوندې په کټ کې پوندې مه ږم او مرم او ولې شهادت نصیب نشو خفه به ورپسې نو علما وایي خالد ابن ولید هسې شهادت پورې جاړي او شهادت پسې جاړي هغه متعلق رسول الله مبارک سیف الله ویلی دی د خدای د تورو نه توره د سیف من سیوف الله نو د خدای توره څوک نشي ماتولی څوک نشي وجلی مرګ زمارونو یقیني شی دی دې کې شک نشته صرف یو خبره ده ادا چې مرګ له ځان تیارول پکار دی موږ تیار نه یو مرګ له ځان تیار کړه دې قبر کې به تپوس کوي د دې قبر ژوند څه پته لګي څومره خلک په دې مقبره کې پراته دي کله مړه دي په چا به عذاب شروع وي څوک به جنت کې پراتی په دې قبر چا به عذاب سکلي په الله به بند کړي او په چا به شروع وي او کله به قبر ژوند ختمېږي او د قبر د ژوند نه پس بیا د حساب کتاب میدان دی قسم په خدای که بچی دی پکار شو که مال دی پکار شو که کارخانه دی پکار شو که ځمکه او جایداد دی پکار شو دا نه پکارېږي یو الله به دی پکارېږي لږ ځان زمارونو ته یو خو د دې غیبتونو نه ځان لږ وساتي ډېر زیات عام غیبت د مسلمان ښه وزغمی لږه چا له خدای لږه سپینه جامه ورکړه یا چا له خدای پاک څه لږې بوټۍ د دنیا حیثیت ورکړه موږ نشو زغملی دا ولې دا سپینه جامه کې ولې ګرځي دا موټر کې ولې ګرځي دا کارخانه ولې خدای ورکړي دا بچي خدای ولې د دومره ډېر دي خدای ورکړي دا خلک قدر ولې کوي الله ورکړي دا غیبت په ژبه مسلمان ته سپک کتل او د مسلمان بېعزتي کول او مسلمان ته سکیمونه او سازشونه جوړول
دا خطرناک شی دی دا ډېر خطرناک شی دی مسلمان تسکیم او سازش جوړول دا مه کوئ غیبت دروغ چغلي نیک عمل پکار دی لاس کې تسبیح راوالی خدای پې یاد نفل وکړې تلاوت وکړې منځ وکړې صدقې ورکړې قسم په خدای دلته پکاري دا ترور و خدای پاک دی مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ وله ورکړي څومره ژوند دی کې بچي او د دنیا زندگی د دنیا ژوند نیکي هر قسمه عمل د نیکۍ خدای پاک دغه ورځې مقرر ولاړ قسم دې که ډاکټر بچ کړي ډاکټر دم نشو بچ کولی بس الله ټیم مقرر کړی او په هغه ټیم خو د انسان دپاره لویه خبره دا ده چې خپل کټ بوزي کې وارثانو منځ کې سوخېږي ښه دعا به ورته وکړي جنازه پې وشو څومره ښکلې غټه جنازه دا لویه خبره ده انسان دپاره نو مرګ نه خلاصي نشته خو خدای دې د مرګ دپاره چې کوم نیک عمل دی هغه الله زموږ نصیب وګرځوي دعا ورته د جمع کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله د آخرت لوی سفر یې د راحت وکړي الله قبر تیارې پې رڼا کړي خدای چې کوم نیک اعمال یې کړي دي د هغې اجر وله په دې قبر او په آخرت کې ورکړي انسان د که څه ګناهونه تقصیرات غلطۍ شوي الله هغه ورته معاف کړي وارثان کې څومره دي الله صبر ورکړي او د دې لوی صدمې د برداشت طاقت ورکړي د نورو غمونو نه وساتي دې مقبره کې چې دا موږ ولاړ یو یا د ګیر چاپېره نوره کې ډېر مردګان دي زموږ ستاسو مشران درونه زموږ د سترګو مخکې ډېر خلک لاړل دعا کوي چې خدای ټول وبخي زموږ دعا ته دا محتاجه دي غریبان الله دې ټول وبخي او که څوک په دې قبرونو کې په عذاب کې پراتی خدای دې په عذاب بچي او الله تعالی دې زمونږ اخره خاتمه بیل ایمان کې پته نه لګي خدای دې زمونږ په جبه په لاسونو نیک عمل راوړي خدای زمونږ د لاس نه زمونږ د جبې زمونږ د قلم نه مسلمان ته ضرر نه رسوي او اخر وخت کې الله په خدای کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم